یو داسې وظیفه یو داسې ذکر چې د دې په برکت سره به الله رب العزت ستا په زړه کې د لمونځ کولو شوق پیدا کړي. 50 رکعات لمونځ به هم تا ته بیا ډېر زیات اسانه وي او لمونځ کول به تا ته ډېر خوند بیا درکوي. او لمونځ څومره غټ عبادت دی چې د کلمې بعد اول حکم بیا د لمانځه دی. او نبی علیه السلام فرمایي چې په ورځ د آخرت اول حساب کتاب د لمانځه د شروع کېږي. که چیرې په لمانځه کې ستا حساب صحیح راغلی نو دا پاته حساب دا باقي حساب به الله اسانه در سره وکړي. که چیرې خدای مکه که چیرې په لمانځه کې ستا حساب صحیح نه راغلی نو دا پاته حساب کې به الله رب العزت بیا سختي در سره وکړي، اساني به نه کړي در سره وکړي. نو دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور ما په سره شیر کړئ، ځکه چې لمونځ کول نن سبا ډېر زیات خلک په لمونځ کولو کې هغه سست دي. نو د الله یو ذکر دی د سهار د لمانځه بعد 100 وارې لا اله الا الله او د ماښام د لمانځه بعد 100 وارې لا اله الا الله. هر ورځ دغه ذکر کوه، اسانه دی او لږ وخت نیسي. ان شاء الله العزیز ستا په زړه کې به د لمونځ کولو شوق پیدا سي او دا ذکر په خپل کور کې وزنانو ته ماشومانو ته ټولو ته وروښیاست. ان شاء الله العزیز تاسې به ګورئ چې هغه بیا دوی په لمانځه باندې بیا څنګه بیا شوق راځي او بیا څنګه دوی بیا لمونځونه کوي. دا ویډیو دا پیغام زموږ مخ سره شیر کړئ.